دا جمعه کومه دی چیرې ځو چې ناره احمده چیرې ځو یاره خو روان یاست ځای مو نه دی معلوم یو خوا ته به ولاړ شو ته اوس هغه خبره پرېږده اول د دغه 14 مبارکي راکړه 14 مې رانیوي دوی به نو مبارکي څه درکړي ورور ده څه در اوس هغه ساده نوکیا ورسره دی د ایفون 14 څه پېژني وونې ستا در اوسه نوکیا په جیب کې وروره دا خو وغورځوه موږ په تا شرمېږو یاره یو ښایسته 14 رانیسه ښه چارج وي ښه سم ټلیفونان دي که نه یا دي 15 نوي راغلي دي هغه رانیسه تا نه در اوسه نوکیا په جیب کې دي وروره پلار ته دي وایه چې پیسې درکړي کمې نه لري ستا پلار پیسې امرور هغه 14 که نه رانیسې دغه زما په رقم رانیسه یو XR دی یو S20 پلس دی دغه کې یو رانیسه بس دا هم څه دي نسته یاره پیسې نسته پلار مې چې د کومې خوا بیا خپله د بل چا باغوان دی تسنایي وینې چې زه بېکاره یم یا ورور نانډوالي خو دا رقم نه کېږي شان باید چې د ګورو سره یو رقم ورسره که یو رقم نه وي د هغسې د یوې کمپنۍ شان خو باید چې ورسره وي بیا ورسره پلار څه دي پیسې واخله وروره نه یې درکوي در څه پټې کړې دي پیسې لري پلار دی درکوي یې نه و یاره او بل ته در اوسه باسکل لا نه لرې ما دا دي 2 کاله در مخه پلار رانیولې ده دا اکوا احمد د پاسو کور ودرولی کال یو نیم کال د پاسو کې ارسي رانیولې ده تا در اوسه باسکل لا نه دي رانیولې باسکل لا نه لرې پر پښو دور دور ګرځي خیر هغه خو لا دي زموږ سره ګرځي دا موبایل دا شی باید ولرې ځای د تګ دپاره یو هونډا یو موټرسایکل یو شی باید ولرې وروره ته دا پلار ته دي ووایه یو چمپه وکړه درکوي یې چې ډېر ورته وایه درکوي او لري یې داسې تل دی چې ستا پلار پیسې نه لري ته زموږ پلارانو ته ګوره داسې پیسې لري ستا پلار یې ماتمن لري پټې کړي دي یاره خو هر وخت ته وایم پیسې راکړه پیسې راکړه دی وایي نسته راسره د یو ارله ورته ووایه که نه کړې در وروره بس اختار ورکړه ورته وایه ورته زه د کوره در څه تښتم زه ځم کور در پرېږدم که پیسې نه کړې در بس دا رقم چم ورسره وکړه ستا چمونه نه دي زده والله دا ښه مشوره ده احمده چې ناره ته راکاږ کړه دا اوس څه راکاږ کړه چې اوس خاص اوس ورسم دا باره بیا چې وځنډم باره بیا اوږدېږي بیا وخت نه کم ورته وایم چې هغه جان ما ته پیسې راکړه ټلیفون ته رانیسه که ځم ایران ته په قشاق وړم ځم خو نه خو دته ماسې دغسې وایم نو خو ته مړ کور رواج دی یاره سکار باسي وروره ملګري مې هم ښه وایي هغه جان پیسې لري سر نه خلاصوي ته ورته زما ورسم سترګې راپورته که اشنا یم مازدیګر دی ناوخته سو سبا به راځم یا اجازه وکړه چې ځم پر لوېدو لمر دی د ورځې په رڼا به راځم السلام علیکم هغه جانه وعلیکم السلام زوی په خیر راسې څه کوې په دا شنه سهار هغه جانه زما لږ په کار دی خدای دې خیر کړي څه کیسه ده خیرات خو دی زویه و خیرات دی داسې خبرې مې ورته کول راته ووایه دغسې خبرې مې ورته کول هلته بکټون والې مې ورته وکړم هغه جانه دلې راته ووایه هلته مې ورته وکړم دلته په کار اخته یوازې زما خبر نه اورې ښه سمه ده راس زه هغه جانه دلته به کښېنم چیرې کښېنې دلته به کښېنم والا دغه وای 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 دغه دی چې اوس مې کار را شروع کړي بېرته یې د کاره وایستله ښه خدای دې خیر کړي زویه زه به ځان ایله کوم داسې ښه هغه جانه ډېر وخت کېږي تا ته مې یو خبر کول نه مې څه کولی شرمېدمه یا نو ولې نه شې کولی هغه جانه ما وویل ما دا زما انډیوالان ښه موټران لري زه بسکله ولاکه لرم انډیوالان یې موټران لري انډیوالان ته خدای پیسې هر یو ایفون 14 ایفون 15 لري زما سره نوکیا راڅخه دی ایفون 14 ایفون 15 لري ما سره نوکیا راڅخه دی هغه هنداره یې ماته ده 14 شتي ایفون 14 سره کم ټلیفونان دي هغه جان هغه نو په دغه نوکیا خبرې نه کېږي چې یو ځای میلې ته ځو هغه انداز ورکړي ما څه پیسې نه راڅخه ورځړتم زه نه ځم د پلار خوا به دی ورپاته سم دا خو ښه کوې چې نه ځې د ناکه ناکه بنډارو میلو دې خبرو هغه جانه ځم ځوان یم ساعت یې منظره به کوم خو دوی خو نه چې په کور کې پاته یم خو ځه ورسره زما د خوا درته اجازه ده خو هغه جانه زم پلار لرم پلار مې سر نه خلاصوي نه موټرسایکل شته نه بایسکل شته د جیب خرڅ مې هم نشته نو خو ما خو دغه تا ته ویله نو جیب خرڅ خو چې زما په وس وي هغه در کومه ځان ته مې 200 راګرځولي تا ته 250 در کوم نو خو دغه د بل باغواني او بزګري ده نو اوس په دې کې څه شته یا هغه جانه ته پیسې لرې ما زما نه خبرې پټې کړې دي ته خبره چیرې کومې خوا پیسې وروره ولې داسې کوې زما ملګري ګرد ورته وایي ستا پلار پیسې پټې کړي دي نه درکوي ځان یې اچولی دي وایي نو چې ما پیسې درلودې ما دغه پردي بزګري او باغواني کول ته مې د هغې پرېښې یو درس مکتب هم ووایه زه دغه د پردي باغواني او بزګرۍ ته ولاړ یم
چې پیسې یې نو زه ستاسو سپمومه زه ستاسو ګرځومه هغه جان ما په ملګرو زما داسې کس کېږي ولا سبقان وایم خو د جب خرڅ مهم دی ملګري دي خو هغه دي خو سرمایهداره به وي د هغو به وروره پلرونه ښه کاروبار و حساب کتاب لري موږ توس خو دغسې غریبان یو وروره د خپلې کمبلې سره پښې سمې غځوه هغه جان دا زما ملګري د یو چې نور شی نه دا یو ټلیفون یې داسې زور راکړي ولا خو دغه دی ستا ته مې ټلیفون در رانیولی دی په 900 افغانۍ مې در رانیوی په جهاني ونډه فایده پورته کېږي ورته ناست یم خبر داسې کس مې پکې کېږي دا خو په انڅوارلس دی که چیش دی ای په 14 دغه په څو دی په 1000 افغانۍ دی یا هغه جانه په 40,000 دی په څو 40,000 دی یا 50,000 هغه جانه که ماته پیسې راکړې د کال ټلیفون دا شان غواړم که نه د ځم ایران ته په قاچاق ولا که مړ شوم په جمدې ورسېدم دا چا پر غوږ در کړي دي وروره ولې دې داسې مغزه کار پرېښی دی څه لیونۍ اوبه مو څښلي دي په 40,000 زما زړه ته ولا عقل ویږي 40,000 وګوره موبایل وګوره ټلیفون وګوره دغه ما په 12,500 دا 7 کاله د مخه رانیولی دي تر اوسه یې کاروم نو هغه جان تا باندې څنګه ژوند تېر شو ته هم ځوان وې اوس داسې سپین ږیری تا باید یو ذخیره برابره کړې وای نو تا چې کوه دا د عمر دغه په 40 په 50,000 بیخي دغه یې ناشوده درته کړې د زوی د چا په خبرو پسې مزه خپله خو پیسهداره خلک دي چې په 10,000 افغانۍ رانیولی تا ته وایي په 50 مو رانیولی دي ستا څنګه زړه ته لوېږي چې په 50,000 افغانۍ سړی موبایل رانیسي دغه ستا ټلیفون په څو ما در رانیوي په 900 که په 8,500 مې در رانیوي خدای دې مې غاړې نه بند په دغه کې اوس خبرې نه کېږي خو دا برایي مو هغه دی ولسوالۍ ته زنګ والی و په ګوره زه دا دې انډیوالان نه دي دا دې دښمنان دي چې دوی ته خپل پلار ته خطا باسي چې ورسه پلار دې پیسې لري تا ته یې نه درکوي که دوی ستا انډیوالان وای نو چې ځان ته دې په 10,000 رانیوي مثلا دغه ملګري ته خو په 15,000 ورانیسه ولې نه دي رانیولي چې ځان ته مثلا هر کال نوی موټرسایکل رانیسي دا ملګري ته یو باسکل ولې نه ورانیسي که انډیوالان یې غوږ ونیسه خپل د کمبلې سره پښې سمې غځوه در ځان لوړو خلکو ته مه ګوره در ځان ټیټو خلکو ته ګوره دا دې مازې په جنجال اخته کوي دا دې بالاخره د پلار سره یې په شر اخته کړی پر خپل حالت شکر وکاږه ولې در ځان لوړو خلکو ته ګورې ولې هغه خلکو ته نه ګورې چې دغه ستا ژوند نه ورسېږي دغه نوی جانکټ خلکو ته نه ورسېږي چې تا اغوستی دي دغه کم پاک کالي خلکو ته نه ورسېږي خلک په پښه معیوب وي په سترګو معیوب وي در تا ښه غټ ځوان لاس یې نه وي پښې یې نه وي هغو ته ولې نه ګورې ته هغو کسانو ته دې سترګې وچې نیولې دي چې پلانی ټلیفون لري پلانی موټرسایکل رانیوي پلانی دغه هغه رانیوي پلانی دا رانیوي هغه دې بیا د پلار سره د ورونو سره د کورنۍ سره په جنګ اخته کوي ته خپله ژوند دې خوا ولې توره ده درته خو ښه دی هغه جانه څوک در ما ښه دي زما انډیوالان خو کله کله ښه انډیوالان در ما ښه دي دغه اکه دې در ځه مه څه وسه ما د غم 15-14 څه نومې دی تاسو سره زه جوړېږم چې دغه انډیوالانو دې وانه چوم همدغه 200 مصرف د جیب خرڅ لا در باندې بند نه کړي نو زه به بیا پښتون نه یم